السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. ګرانو کتونکو که چیرې تاسو غواړئ چې د برازیل بشردوستانه ویزې لپاره خپله نوملیکنه چک کړئ او همدارنګې که چیرته ستاسو په فارم کې غلطي شوي وي یا تاسو داسې فکر کوئ چې امکان دی ولري ستاسو فارم غلط شوی دی، فارم اپډیټ کړئ. او ګرانو کتونکو مخکې که چیرې تاسو 2 میاشتې مخکې، 3 میاشتې مخکې، میاشت مخکې، هفته مخکې، هر څومره وخت مخکې که چیرې تاسو نوملیکنه کړې وي او هغه نوملیکنه تاسو غواړئ چې چک یې کړئ، خپله ویزه وګورئ چې آیا ستاسو ویزه پروسس ته تللې ده، او یا هم ګرانو کتونکو امکان دی ولري چې ځینې دوستانو انټرویو ورکړی وي، اپاینټمنټ یې اخیستی وي او د هغې نه وروسته دوی وغواړي چې خپله ویزه چک کړي چې آیا د دوی ویزه پروسس ته تللې ده، د دوی په ویزه کې څه تغییرات راغلی دي، د دوی د ویزې سټیټس یا هغه حالت چې کوم دی هغه کوم ډول دی، آیا ویزه پروسس ته تللې ده که نه ده تللې. نو ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې زه تاسو سره مکمله طریقه شریکوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزې نوملیکنه چک کړئ او یا هم په فارم کې تغییرات راولئ، خپل فارم اپډیټ کړئ. نو ګرانو کتونکو دغه ټول معلومات په همدې ویډیو کې موږ تاسو سره شریکو، خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل یا ګنټۍ نشان کېکاږئ او هلته بیا آل انتخاب کړئ تر څو تاسو زموږ له ټولو نویو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. همدغسې ګرانو کتونکو د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی، ویډیو ځان سره لایک کړئ. او همدغسې ګرانو کتونکو که چیرې تاسو د ویډیو په هکله باندې یا د ویزو په هکله باندې هر ډول نظر ولرئ، مشکل ولرئ، لاندې د کمنټ برخه کې زموږ سره شریک کړئ. ګرانو کتونکو موږ ستاسو په کمنټ باندې خامخا تاسو ته ریپلی درکوو، خامخا موږ تاسو ته معلومات درکوو. خوږو دوستانو اوس راځو دې موضوع ته چې موږ به خپله ویزه څنګه چک کوو، خپل فارم به څنګه چک کوو چې پروسس ته تللی که نه دی تللی. ګرانو کتونکو ستاسو سره چې ستاسو په کمپیوټر کې هر ډول براوسر وي، که تاسو سره کروم براوسر وي، که فایرفاکس براوسر وي، که موزیلا وي، همدغسې ګرانو کتونکو که چیرې تاسو سره اوپیرا براوسر وي، که تاسو سره انټرنیټ ایکسپلورر وي، یو براوسر به دغسې راخلاص کړئ. کله چې ګرانو کتونکو براوسر راخلاص کړئ نو ګرانو کتونکو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته دغه لینک اچولی دی. نو ګرانو کتونکو دا لینک په تاسو دغسې ټول انتخاب کړئ، بیا به یې را کاپي کړئ. کله چې ګرانو کتونکو دغه یو آر ایل یا لینک را کاپي کړئ بیا به دغلته راشئ د ادرس برخې ته. ادرس برخه کې به ګرانو کتونکو تاسو دا یو آر ایل دغسې پیسټ کړئ او د پیسټ نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به د کیبورډ نه انټر پریس کړئ. ګرانو کتونکو تاسو ته به دغه د برازیل هیواد د بشردوستانه ویزې رسمي افیشل او دولتي ویب سایټ را خلاص شي. وګورئ ګرانو کتونکو که چیرته موږ وغواړو چې د خپلې ویزې مخکینی حالت چک کړو یا خپله ویزه وګورو چې پروسس ته تللې که نه ده تللې، نو تاسو به راشئ ګرانو کتونکو دغه برخه کې ګورئ چک سټیټس. دې چک سټیټس باندې به داسې کلیک واخلئ او وګورئ ګرانو کتونکو دلته کې تاسو ته یو وړوکی فارم را خلاصیږي. په دې فارم کې ګرانو کتونکو دغه یو څو برخې تاسو سره ډېرې مهمې دي. اول ګرانو کتونکو کوډ فار ریکوري اف اپلیکیشن. کله چې ګرانو کتونکو تاسو نوملیکنه کوئ نو هغه وخت کې تاسو دغه کوډ باید له ځانه سره کاپي کړی وي. وګورئ ګرانو کتونکو دغه کوډ زما سره دلته کې تیار شته دی، زه به راشم او دا کوډ به له دې برخې نه داسې را کاپي کړم. ګرانو کتونکو دغسې یو کوډ وي نو تاسو به کوډ را کاپي کړئ، دې ته ریکوري کوډ وایي. که چیرته تاسو سره دغه ریکوري کوډ نه وي نو ګرانو کتونکو تاسو چې هغه اپلیکیشن ځان سره پرنټ کړی وي یا مو ځان سره ډاونلوډ کړی وي، وګورئ ګرانو کتونکو زما سره دغه ورقه ده، دا ورقه به تاسو سره هم موجوده وي. له دې ورقې نه ګرانو کتونکو تاسو کولی شئ چې دغه کوډ دلته کې را کاپي کړئ. وګورئ ګرانو کتونکو ریټرول کوډ په نوم باندې هم یادیږي. دا کوډ تاسو له دې ځای نه راخیستلی شئ او هلته کې لیکلی شئ. کله چې ګرانو کتونکو دا کوډ دلته کې ولیکو بیا به راشئ دغه برخه کې به خپل تخلص ورته ولیکئ. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو خپل تخلص نه غواړئ له دغه برخې نه یې بندولی هم شئ، خو ښه خبره دا ده ګرانو کتونکو چې تاسو راشئ او له دې برخې نه خپل تخلص داسې ورته ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو بل ډیټ یا ستاسو د پیدایښت کال غواړي. ګرانو کتونکو تاسو به خپل د پیدایښت کال د خپل پاسپورټ نه راواخلئ یا به یې د تذکرې نه راواخلئ. نو دلته کې ګرانو کتونکو تاسو به راشئ په دغه برخه کې به داسې کلیک واخلئ را به شي دغه برخه کې به لومړی خپل د پیدایښت کال ورته انتخاب کړئ.
لکه زه دلته راځم ګرانو کتونکو داسې دلته وګورئ ګرانو کتونکو د پیدایښت کال د مثال په ډول 1991 دی او ګرانو کتونکو میاشت چې دا زما سره د می میاشت ده دې برخه کې وګورئ دلته کې میاشتې راغلې له دې نه وروسته ګرانو کتونکو د پیدایښت ورځ یا تاریخ چې دی زما سره 15 دی نو ګرانو کتونکو 1991 د 15 میاشتې 15 تاریخ کلم چې ګرانو کتونکو تاریخ هم ولیکلو بیا به دغسې لاندې راشي ګرانو کتونکو او دې برخه کې تاسو ته دغه کیپچه درکوي نو د کیپچه برخه کې ګرانو کتونکو مونږ ته وایي چې کیس سینسیټیو مطلب دا دی چې ګرانو کتونکو دغه کې کوم حروف چې واړه دي هغه به تاسو واړه ولیکئ او کوم کرکټر چې غټې دي هغه به تاسو غټې ولیکئ زه دلته کې راځم ګرانو کتونکو او دا ورته داسې لیکمه ګرانو کتونکو دا به تاسو نه غلطوئ کلم چې دا ولیکل بیا به راشي دغه برخه کې د سرچ تڼۍ ته په سرچ باندې به داسې کلیک واخلئ لږ انتظار به ورته وکړئ کلم چې ګرانو کتونکو په سرچ باندې کلیک واخستو لاندې تاسو ته سرچ ریزلټ راځي نو ګرانو کتونکو دلته کې وګورئ ستاسو د اپلیکیشن مکمل معلومات تاسو ته راځي چې آیا ستاسو اپلیکیشن ریویو ته تللې ده اپروف شوې ده او یا تر اوسه په سند کې ده نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو دغه برخه کې اپلیکیشن نمبر مونږ ته راکوي او لاندې وګورئ دغه اپلیکیشن صرف سند شوي یا لیږل شوي ده ډیټابیس ته خو فلحال ریویو ته نه ده تللی اپروف شوې هم نه ده او ګرانو کتونکو نور تغییرات هم پکې نه دي راغلي ګرانو کتونکو دلته که چیرې تاسو وګورئ د اپلیکیشن نمبر یې مونږ ته راکړی او ګرانو کتونکو دې برخه کې وګورئ د سچویشن برخه کې دا سینډ شوی دی زمونږ فارم او ګرانو کتونکو اپلیکیشن نوم دلته کې تاسو ته ستاسو نوم هم لیکي او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو د پیدایښت کال هم لیکي نو ګرانو کتونکو دغه اپلیکیشن فلحال سینډ شوی ده امکان دی ولري ستاسو سینډ شوي هم نه وي پینډینګ کې وي که چېرته سینډ شوي نه وي ګرانو کتونکو دلته کې تاسو ته د سینډ بټنه درکوي نو تاسو به خپل اپلیکیشن یو ځل بیا هم سینډ کوئ اوس راځو ګرانو کتونکو دې موضوع ته که چېرته زه وغواړم چې په دغه اپلیکیشن کې تغییرات راولمه ایډیټ یې کړمه کومه برخه کې ستونزه وي یا امکان دی ولري کومه برخه زموږ نه پاتې شوې وي یا ګرانو کتونکو که چیرې موږ وغواړو چې خپل مکمل فارم چک کړو چې آیا کوم برخه کې خو غلطي نه ده شوې نو تاسو به خپل اپلیکیشن څنګه ایډیټ کوئ وګورئ ګرانو کتونکو د فارم د اپډیټ کولو لپاره به تاسو بیا هم په همدې ویب سایټ کې دغسې پاس راشي او دغه دویم آپشن اپډیټ ویزا ریکویسټ فارم دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته کې ګرانو کتونکو تاسو ته بیا هم لاندې یو وړوکی شانتې فارم خلاصیږي نو ګرانو کتونکو په دغه فارم کې به دغه څو فیلډونه یا خانې چې دي دا به تاسو ډکې کړئ او ستاسو به مکمل فارم تاسو ته راخلاص شي نو دلته بیا هم ګرانو کتونکو تاسو نه ستاسو د ریکوري کوډ غواړي دا وګورئ ګرانو کتونکو دا زما سره زما ریکوري کوډ شو له دې نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو نه فیملی نیم غواړي نو دلته کې زه راځم ګرانو کتونکو او دې برخه کې مې خپل تخلص ورته انتخاب کې له دې نه وروسته ګرانو کتونکو برډ ډیټ ته راځم او دلته کې خپل د پیدایښت تاریخ بیا ورته هم انتخابوم وګورئ ګرانو کتونکو 1991 ما ورته کال انتخاب کې له دې نه وروسته ګرانو کتونکو راځم میاشت ورته انتخابوم می میش او د می 15 تاریخ نو ګرانو کتونکو کال میش او ورځ بدلته کې تاسو دقیقه انتخاب کړئ که چیرې تاسو ته معلوم نه وي ګرانو کتونکو ستاسو په اپلیکیشن کې هم دغه تاریخ تیار شته دی وګورئ ګرانو کتونکو زه دغه اپلیکیشن ته راځم که چیرې داسې لږ لاندې راشي دلته کې وګورئ ډیټ اف برډ نو دلته کې ګرانو کتونکو تاسو وګورئ دا تاریخ له دې ځای نه هم راکاپي کولی شئ ګرانو کتونکو دغه درې برخې چې تاسو مکملې کړې بیا به هم تاسو داسې لاندې راشئ او په دې برخه کې به دغه کیپچه کوډ یا دغه کوډ چې تاسو ته درکړ شوی د سیستم لخوا دا به تاسو دغسې منظم ټایپ کړئ او د ټایپ نه وروسته ګرانو کتونکو تاسو به راشئ لوډ باندې به کلیک واخلئ دلته به ریټرن باندې کلیک نه اخلئ تاسو به په لوډ باندې کلیک واخلئ لږ انتظار به ورته وکړئ نو اوس وګورئ ګرانو کتونکو زمونږ مکمله فورمه زمونږ سره راخلاصه شوه د برازیل هیواد دغه د ویزې فارم یا اپلیکیشن چې دی شپږ برخې لري ګرانو کتونکو که چیرته تاسو د دغې فارم د ډکولو ویډیو نه وي کتلي طریقه درته یاده نه وي نو ګرانو کتونکو بره آی برخه کې ما تاسو ته لینک درکړی دی هغه آی برخه باندې کلیک واخلئ او هغې ځینې تاسو هماغې ویډیو ته لاړ شئ او د دغې فارم د ډکولو طریقه هم تاسو زده کړئ
اوس وګورئ ګرانو کتونکو دغه فارم زموږ سره راغی 6 برخې لري. هره برخه چې تاسو غواړئ چک کړئ نو داسې به لاندې راشئ، مکمل خپل معلومات به چک کړئ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. بله برخه به تاسو ته راشي ګرانو کتونکو، نو دویمه برخه به هم چک کړئ. اوس وګورئ مونږ دویمې برخې ته راغلو، داسې په نیکسټ باندې کلیک اخلئ. دریمه برخه به تاسو سره راشي. که کومه برخه کې ګرانو کتونکو تاسو اضافي تغییرات راولئ یا یو څه پکې اضافه کړئ، غواړئ چې اپډیټ کړئ دا فارم، نو ګرانو کتونکو بیا ضروري خبره دا ده چې تاسو به دغلته راځئ، سیو باندې به کلیک اخلئ تر څو چې هماغه برخه تاسو سره سیو شي. ګرانو کتونکو زما دغه فارم چې دی ډیر مکمل دی، هیڅ ستونزه پکې نشته دی. زه راځم یوازې داسې په نیکسټ باندې کلیک اخلم، صرف یو چیک اپ کوم چې کوم ځای کې غلطي نه وي شوي، سپیلنګ میسټیک نه وي، بل څه غلطي نه وي. نو ګرانو کتونکو همداسې مخکې ځم آخري برخې ته. وګورئ ګرانو کتونکو بیا هم په نیکسټ باندې کلیک اخلم او ګرانو کتونکو آخر کې وګورئ کمپلیټ اپلیکیشن. ګرانو کتونکو خو مخکې له دې نه چې کمپلیټ اپلیکیشن باندې کلیک واخلئ، دغه ټیک مارک به داسې ټیک مارک کړئ، بیا به راشئ کمپلیټ اپلیکیشن باندې به کلیک واخلئ، ستاسو اپلیکیشن به اپډیټ شي. او ګرانو کتونکو دغه اپډیټ چې دی هیڅ کوم ستونزه نه جوړوي، بلکې ستاسو د اپلیکیشن غلطیانې تاسو ته معلومیږي او ستاسو چې دغه اپلیکیشن څومره دقیق ډک شوی وي نو تاسو ته اپاینټمنټ هم زر راځي ګرانو کتونکو، او ستاسو ویزه به هم زر پروسس شي. خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د برازیل هیواد د بشر دوستانه ویزې فارم چک کړئ او یا هم اپډیټ یې کړئ، تغییرات ورکې راولئ. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دغې ویډیو نه به م څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي. ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.